یونټ نمبر 8 اتم نمبر یونټ شروع کیږي. لومړی لفظ دا accept مطلب قبلول. فار ایگزامپل I did not accept their offer. ما د هغوی آفر د هغوی وړاندیز قبول نه کړو. arrange مطلب دی ترتیبول، یو څه ته ترتیب ورکول یا یو څه په ترتیب ایښودل. فار ایگزامپل arrange the books on shelf. کتابونه په اشیب باندې یا شی باندې کیږده، په ترتیب کیږي. attend مطلب د حاضرېدل، یو ځای ته حاضري کول یا یو ځای ته تلل. فار ایگزامپل I'm not sure if I will attend that wedding ceremony. زما هیڅ پته نه لګي چې زه به هغه واده ته لاړ شم او که نه. I'm not sure if I will attend that wedding ceremony. Balance مطلب دی توازن. For example, I could not balance myself and fell down in the mall. چې ما خپل ځان ونه ساتو او په خټو کې وغورځېدم. د ویلنس اصل کې مطلب دا دی چې مثلا خړې دي یا ودي په هغه کې چا تیږې ایښي دي، هغه باندې خلک فوري کېږي، هغه په تیږو خپاک دي، هغه وایي چې زه دې په لم ونه غورځم او دې په لم ونه غورځم، نو هغې ته ویل کېږي بیلنس. encourage مطلب دی حوصله ورکول. فار ایگزامپل you should encourage him. ته باید هغه ته حوصله ورکړي. you should encourage him. familiar مطلب دی آشنا کېدل یا یو چا سره یا یو ځای سره بلد کېدل. فار ایگزامپل لکه داسې we are not familiar with each other. د دې مطلب دا شو چې موږ د یو بل سره بلد نه یو، یعنې داسې لږ تعلقات سره لرو خو سره بلد نه یو، یعنې سره فیمیلیر یا تاسو علاقې ته لاړ شئ هغه کې تاسې بلد نه وئ، هغې ته تاسو وایئ چې فیمیلیر یعنې زه په دې علاقه کې بلد نه یم. grab مطلب دی لاس ورچول یا راښکل. فار ایگزامپل why did you grab the mango from the tree. تا ولې د بوټي څخه ام راښکلو، یعنې ولې دې ترې راوښکولو، د بوټی دې ولې راوښکو. hang مطلب دی زوړندول یا یو څه راکوړیول. فار ایگزامپل I wanna hang my picture on the front wall. زه غواړم چې په د مخامخ دیوال باندې خپل عکس یا خپل پکچر چې دا زه باید کوړه کړم په د مخامخ دیوال باندې. I wanna hang my picture on the front wall. huge ویل کېږي ډېر غټ یا ډېر لوی ده. فار ایگزامپل there is a huge ground in our village. زموږ په کلي کې ډېر یو لوی میدان ده، ډېر غټ او ډېر ستر لوی میدان ده. ګراوند ویل کېږي میدان ته. in our village او زموږ په کلي کې لوی میدان ده. there is a huge ground in our village. hug دا hug دی غاړه ورکول، هغه huge دا hug دی hug او غاړه ورکول، یو چا سره غاړه ورکول. فار ایگزامپل my father hugged me for getting first position. په لومړي ځل اخیستل په لومړی وار چې زما پلار سره غاړه میلاو شو، یعنې غاړه مې ورکړه لومړی پوزیشن کې. my father hugged me for getting first position. necessary مطلب دی ضروری، یعنی یو څه چې ډېر زیات ضروری. necessary. For example, it is necessary at how fast food. یو فاست فود لرل ډېر ضروری دی، کني بیا به دې پرې نږدي، یعنی فاست فود لرل ډېر ضروری دی. it is necessary to have fast food. پیټرن نقشه. فار ایگزامپل ستاسو موبایل کې کوډ ده، هغې ته ویل کېږي پیټرن، هغه د نقشې په شان وي که نه. فار ایگزامپل do not draw the incorrect pattern otherwise it will erase all the important data. غلط کوډ یا غلط پیټرن مه ورکوه، کني ټوله هغه ضروري ډیټا چې د هغه به له منځه لاړه شي هغه به ډیلیټ شي. پروپوز خو تاسو لیدلی ډېر وړاندیز ته ویل کېږي، ډېرو په فلمو کې او په ډرامو کې به هم تاسو دغه پروپوز کتلی چې یو هلک جینۍ پروپوز کړه. پروپوز د واده وړاندیز ته هم ووایي. فار ایگزامپل he proposed a girl. هغه یوه جینۍ ته د واده وویل، هغې د یو جینۍ ته د واده وویل. یا فار ایگزامپل a marriage of proposal د واده رشته، او a marriage of proposal ویل کېږي د واده رشته، څوک چې د واده رشتې ته ورشي. purpose ویل کېږي مقصد ته. فار ایگزامپل what's your purpose. ستا مقصد څه دی. what's your purpose. ستا مقصد څه دی.
ریلیز ویل کیږي خوشي کول یو څه پرېښودل. فار ایگزامپل I release the birds from the cage. ما د پنجې نه ټولې مرغۍ خوشي کړلې، یعنې ټولې مرغۍ مې ترې ازادې کړلې. I release the birds from the cage. required غوښتونکي یا ضروري. For example, having a university degree is required for this job. د دې جاب لپاره یونیورسيټي ډیګري چې دوه هغه ډېره غوښتونکې ده، یعنې غوښتونکې ده. که ته غواړې چې دا جاب لاسته راوړې، دا جاب کې دنده وکړې، نو ته باید یونیورسيټي ډیګري ولرې. که هغه در سره نه وي نو ته بیا دا جاب چې ده د هغه د له لاسه ځي. سنګل مطلب د یو یا ځان له. For example, I'm not married. ما واده نه دی کړی. I'm not married. ما واده نه دی کړی. I'm single. زه جاره یم، یعنې زه یو یم یا یو زه ځان له یم. که څوک واده وکړي نو هغه خو بیا یو نه شي، هغه بیا دوه شي. Success مطلب دی کامیابي. For example, every person wants success. هر یو کس کامیابي غواړي. Every person wants success. هر یو نفر، هر یو کس چې دا د کامیابي غواړي، کامیابي غوښتونکی. تیوري ویل کېږي نظریې ته. For example, do you know about any of Einstein in theory? آیا ته د انسانیت یو نظریې په اړه څه معلومات شته او که نه؟